ګرانو دوستانو، خدای دې چې روغ او جوړ اوسېږئ. لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ د کرکټ شلوریز نړیوال جام هم ډېر نږدې دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله هم په 2024 کرکټ شلوریز نړیوال جام کې د ګډون لپاره په بشپړ ډول چمتو ده. د دې لپاره چې د افغانستان لوبډله ټول لوبغاړي ښه لوبې ښې لوبې وکړي، موږ تاسې باید د هغوی ملاتړ وکړو، د هغوی په ملاتړ پوسټونه وکړو، هغوی ته تشویقي بڼه باید اختیار کړو. هغه خلک چې په افغان توپ وهونکو، توپ اچوونکو، په فیلډرانو، په ټولو لوبغاړو نیوکې لري، کوښښ وکړئ دا نیوکې فعلا یو څنګ ته کېږدئ. همدا لوبډله چې انتخاب شوې ده، همدغه لوبډله به په نړیوال جام کې لوبېږي. راځئ چې د دوی ملاتړ وکړو. د دې لپاره چې تاسې په دې پوه شئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله څو لوبې لري، د دې په اړه به تاسو سره لنډ معلومات شریک کړم. کله چې د افغانستان ټوله لوبډله پوره شوه، نیمه لوبډله ویسټ انډیز ته رسېدلې، نیمه نوره به هم ورپوره شي له خیره سره. له هغه نه وروسته په 29 تاریخ به خپل لومړی تمریناتي یا وارم اپ لوبه د عمان په وړاندې ترسره کوي، او له هغه نه وروسته به دوهمه تمریناتي لوبه په 21 د مې باندې د سکاټلند په وړاندې ترسره کوي. د افغانستان اصلي د نړیوال جام لوبې به په 4 د جون باندې پیلېږي او خپله لومړۍ لوبه به د یوګانډا په وړاندې ترسره کوي. له هغه نه وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپله دوهمه لوبه د نیوزیلینډ په وړاندې ترسره کوي، او خپله درېیمه لوبه به د PNG په وړاندې ترسره کوي، او اخري لوبه به په 18 د جون باندې د ویسټ انډیز په وړاندې ترسره کوي. لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ، یوګانډا او PNG هغه لوبډلې دي چې تقریبا له افغانستان څخه هغه سویه یا کچه ټیټه حسابل کېږي. نو زموږ اصلي لوبې به له نیوزیلینډ او ویسټ انډیز سره واوسېږي. که چیرې موږ په نیوزیلینډ او ویسټ انډیز کې یوه لوبډله هم ماته کړو او له یوګانډا او PNG څخه هم لوبې وګټو، نو زموږ چانس ډېر زیات ده چې د ګروپ سټیج له لوبو څخه موږ پورته سویې ته ارتقا وکړو، او بالاخره سوپر 8 او سوپر 6 او سیمي فاینل او کوارټر فاینل او دې ته ورسېږو. او که چیرې خدای مکړه افغانستان PNG یوګانډا او له نیوزیلینډ او ویسټ انډیز څخه یوه لوبډله ماته نه کړي او ټولې لوبډلې دوه لوبې وګټي، نو په هغه حالت کې به بیا رن ریټ ته ګورو. که رن ریټ کې افغانستان پورته و مخته به ځي، او که نه خدای مکړه په ګروپ سټیج کې به وروسته پاتې کېږي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات هم شته، ډېرو کرکټرانو د برین لارا په شمول دا وړاندوینه کړې ده چې د افغانستان کرکټ لوبډله به انشاءالله تر سیمي فاینل پورې رسېږي. زموږ هم هیله همدا ده چې دا ځل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله هم تر سیمي فاینله ورسېږي، او هم کوښښ وکړي چې له سیمي فاینل نه پورته فاینل ته ورسېږي. او دا به زموږ لپاره یو تاریخي ویاړ وي که چیرې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکولی شي چې د 2024 شلوریز کرکټ نړیوال جام افغانستان ته راوړي او دا ټرافي او کپ د افغانستان په نوم کړي. د دې لپاره چې زموږ تاسې لوبغاړي ښه لوبه وکړي، په ښې روحیې سره په نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز او امریکا ته لاړ شي. راځئ چې سر له اوسه د افغان اتلانو په ملاتړ باندې فیسبوک ډک کړو، یوټیوب پرې ډک کړو، او ویډیوګانې پرې جوړې کړو، عکسونه یې پوسټ کړو او تشویق یې کړو، تر څو نړۍ ته هم معلوم شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله څومره مینوال، څومره ملاتړي او څومره خواخوږي لري، او افغانان له خپلو اتلانو سره، له خپلو افغان اتلانو سره، چا چې د افغانستان درې رنګه بیرغ په ټوله نړۍ کې ځلولی، او چا چې د افغانستان لپاره نیکنامي ګټلې ده، له هغوی سره څومره مینه لري او په دوی باندې څومره ولاړ دي. نو د دې لپاره چې موږ تاسې د خپلو اتلانو د دغه خدمتونو درناوی کړی اوسي، ټول هغه کسان چې لوبغاړو ته ښکنځلې کوي، یو ځلې بیا له تاسې ټولو څخه هیله کوم چې لطفا هم خپله تربیه مراعات کړئ، هم د لوبغاړو هغه شخصي حریم ته مننه وځئ. ځینې خلک ناموسي ښکنځلې حتی ورته کوي زموږ کوچینګ سټاف ته، زموږ لوبغاړو ته. دا فکر کوم ډېر زیات بد کار ده، ډېر د ټیټې کچې کار ده، ډېر سپک کار ده. دا کار مه کوئ. په دې باندې تاسې هم سپکېږئ او نړیوالو ته تاسې دا ښیي چې موږ د خپلو لوبغاړو په ارزښت نه پوهېږو. راځئ چې د خپلو لوبغاړو عزت هم وکړو، خپل درناوی هم وساتو، د خپل شخصیت، د خپلې کورنۍ تربیې هغه ښه نمایندګي یا ښه استازولي هم وکړو. نورو خلکو ته یې هم وروښیو چې موږ با تربیه، با فرهنګه، با کلتوره خلک یو، او په خپلو اتلانو باندې نازېږو، پرې ویاړو او تر شا یې کلک ولاړ یو. د افغان اتلانو د بریا په هیله تل دې وي افغانستان، تل دې وي هر افغان، ژوندی دې وي افغانستان، او هر افغان دې پیاوړی، بریالی، ځواکمن او